امریکا یو ځل بیا د افغان اردو او اشرف غني دفاع وکړه او طالبانو ته یې ډیر سخت اخطار ورکړ. طالبانو څه وکړل چې امریکا غوسه شو او میدان ته یې راودانګل او اشرف غني بیا ولې خوشحاله شو. ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې څه شوي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. طالبانو په دې وروستیو کې ډیر سخت بریدونه شروع کړي دي او په خوله روژه د وطن ساتونکي په سر ولي د دې په خاطر چې پاکستاني زندانیان یې راخلاص کړي که نه جګړه کوي. اوس معلومات نشته چې دوی د جهاد په خاطر جنګیږي که د بل څه په خاطر. د طالبانو دغه کار د امریکا غبرګون هم راوپاروه. امریکایانو طالبانو ته داسې اخطار ورکړ. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د اړتیا په صورت کې به د افغان ځواکونو او اشرف غني نظام دفاع ته ور وګرځي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو وایان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبان اړ دي چې د دوحې پر هوکړه عمل وکړي او د تاوتریخوالي په کچه کې 80 سلنه کموالی راولي. د په وینا که طالبان پر ژمنو وفا نه کوي نو دوی هم اړ دي چې د اړتیا په صورت کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ور وګرځي او پر طالبانو بریدونه وکړي. بلخوا د طالبانو وایان بیا وایي چې دوی هوکړې ته ژمن دي خو افغان حکومت او امریکایي لوري پر هوکړه عمل نه کوي. د طالب وایان ذبیح الله مجاهد په وینا امریکایان او افغان حکومت بندیان نه آزادوي، د سولې لپاره نور ګامونه نه اوچتوي، نو ځکه دوی خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. د رسنیو د راپورونو له مخې د سولې هوکړې له لاسلیک راهیسې د 45 ورځو کې طالبانو 450 لویه واړه بریدونه کړي دي. طالبان ولې پر بندیانو خلاصون باندې ډیر ټینګار کوي؟ افغان دولت په ډاګه کړه چې طالبان له موږ څخه پاکستاني زندانیان غواړي چې خلاص کړي او دا کار به موږ هیڅکله ونه کړو. درنو لیدونکو، تاسو د امریکا دغه دریځ او د طالبانو دغه کړنو په هکله که کوم نظر لرئ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ او که غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.